کنډتار په دې مالوچو کې اون خلی که نه بې نشي راښکلی چې یو مضبوط سړی وي او خو غټ ګېډی دی مالوچو وي راکاږي ترې نشي راویستلی دکه رنګې د بدبخته انسان نه فرشتې به روح داسې په تکلیف سره وباسي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي حدیث پاک کې راځي چې کله یو نیک سړی وي د هغه نه روح وځي او فرشتې ترې نه روح اخلي الله پاک جل شانه الله تعالی جل شانه فرشتې ته وفرمایي او فرشته ورته وایي یا ایتها النفس المطمئنه اے پاکیزه روحه ارجعی الى ربک راضیة مرضیه ولاړ شه واپس شه دا خپل رب جل شانه طرف ته چې هغه ستا نه راضي ده او ته د هغه نه راضي مؤمن نه خدای پاک جل شانه دې موږ ټول صحیح مؤمنان کی او په خوشحالۍ سره ځه او کم سړی چې بدبخته وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې کم بدبخته وي نو فرشتې ورته څه وایي یا ایتها النفس الخبیثه اے خبیثه اے پلیته اے پلیت روحه راوځه اخرجی الی سخط من الله راوځه د خدای پاک جل شانه د الله تعالی جل شانه د الله تعالی جل شانه د غضب طرف ته راځه الله تعالی جل شانه تا ناراضه ده او خفه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي هغه د بدن نه نه وځي دا روح ګورئ ښه او داسې ته به دا فرشتې دا روح راکاږي حدیث مبارک کې راځي لکه مالوچو کې نه د مالوچو کې چې دا دغه راکاږي اوسپنه ګرمه کې که نه یا مالوچو کې دا کنډتار چې ورته موږ اوس وایو کنډتار په دې مالوچو کې اون خلی که نه بې نشي راښکلی چې یو مضبوط سړی وي او خو غټ ګېډی دی مالوچو وي راکاږي ترې نشي راویستلی دکه رنګې د بدبخته انسان نه فرشتې به روح داسې په تکلیف سره وباسي او څه ورته وایي الیوم تجزون عذاب الهون نن ورځ تاسو ته بدله درکولی شي هغه عذاب د ذلت او کله چې مړ شي به د مرګ نه پس چې په قبر کې کیدي نو کو نیک انسان وي هغه ته نعمتونه شروع شي او که بد انسان وي نو هغه ته عذابونه شروع شي او دا ورته فرشتې فرمایي بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق دا د دې وجې نه دا عذاب درکولی شي چې تاسو په الله تعالی جل شانه باندې داسې څه وي چې هغه حق نه و تاسو الله پاک جل شانه ته د داسې شیانو نسبت کولو چې هغه ګورئ حق نه و او وکنتم عن آیاته تستکبرون او تاسو د خدای پاک جل شانه د آیاتونو مبارکو نه تکبر کولو لہذا د هغې د وجې نه الله تعالی جل شانه تاسو ته اوس داسې سزا مقرر کړې ده